دا د خوست ولایت په امنیه قومندانۍ کې د پولیس راډیو پرانیس غونډې په هکله راټوله شوې غونډه ده. د یادې غونډې پر مهال د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو د هیواد له ټولو داخلي رسنیو مننه وکړه چې تل یې د خپل اسلامي نظام پالیسي په نظر کې نیولې او له حکومت سره یې په همغږۍ خپل نشرات ترسره کړي دي. د دوی په وینا یا د راډیو به د ولسونو او حکومت ترمنځ د یو رښتیني پل په حیث فعالیت کوي او د نظام او عوامو ترمنځ به د صمیمیت، هماهنګۍ او نزدېکت باعث ګرځي. دوی زیاتوله چې پولیس راډیو یوازې د نظام راډیو نه بلکې د ولس د رښتیني غږ انعکاس راډیو ده. د پولیس راډیو دغه یو رسا غږ ده. د پولیس راډیو هغه منبع او مرجع ده، هغه رسنۍ ده چې هغه به د اسلامي نظام، د اسلامي امارت د ټولو کړنو او د ټولو لاسته راوړنو څخه د خوست مظلوم مجاهد او فرهنګپال ولس خبروي. موږ د ټولو ملي رسنیو او هغه نړیوال رسنیو مننه کوو چې په جهادي بهیر کې موږ سره یو نظام دی، یو کور دی، یو وطن دی، یو فکر دی، یو فلسفه ده، یو لار دی. انشاءالله په ګډه دا نشته چې فلانا د مشرق دی او فلانا د مغرب دی، دا د شمال دی، دا د جنوب دی. انشاءالله چې زموږ د نظام یو مهم ځانګړتیاوې دا دی، هغه زموږ د اسلام لارښوونې په اساس دي چې وحدت دی، اتفاق دی او په یو ټغر راټول یو. په خوست ولایت کې چې د انځوریزو او غږیزو رسنیو شمیر تر 10 پورې ورسید، ولایتي مسؤلینو هم د رسنیو له مسؤلینو او خبريالانو مننه وکړه چې تل یې د نظام پالیسي په نظر کې نیولې او د خلکو ستونزو ته د حل لار موندلو او غوښتنې پر وخت تر مسؤلو چارواکو رسولې دي. زیاته مننه د خپلو د رسنیو ملګرو نه کوو. دلته موږ کوم تلویزیونونه چې لرو یا راډیوګانې لرو، بعضی خصوصي سکتور کې کار کوي او بعضی هغه دي چې موږ په دولتي برخه کې کار کوي. د ټولو نه زیاته مننه کوو. دا فقط د قومندانۍ راډیو نه ده، دا د ولس د غږ انعکاس کوي. همدارنګه په یاده غونډه کې د ژورنالیزم پوهنځي استادانو او خبريالانو په اوسني عصر کې راډیو د کره، دقیق او پر وخت د معلوماتو او اطلاعاتو رسولو یو ارزښتمنده وسیله یاد کړه. په ټولیز ډول د رسنیو او په خاصه توګه د راډیوګانو یو اساسي دنده او مسؤلیت د اطلاعاتو او معلوماتو انتقال او لیږد. هر کله چې په دې برخه کې ناغېړي رامنځته شوه او ولس ته عام وګړو ته اطلاعات او معلومات انتقال نه شول، دغه تشه او دغه غلیظه یا دروغ، افواهات، شایعات او د دښمن پروپاګند باید یاد شي چې د پولیس راډیو مسؤلین وویل یا د راډیو به د خوستي ځوانانو، لیکوالانو، فرهنګپالو، مجاهدینو او خبريالانو پر مټ دینی، سیاسي او کلتوري خبرونه او دقیق اطلاعات پر وخت تر ولسونو رسوي.